دغه ژبې کټکولو ته انشاءالله موږ تیار یو. زه دغه پوج ته ویم، دغه ادارو ته ویم، د خدای دپاره راشه. ستاسو دغه جذبې ته موږ خراج تحسین پیش کوو، ستاسو دغه جذبې ته موږ سلام پیش کوو. یقین موږ به داسې ملک کې وخت تېرو چې هغه ملک د کلمې په نوم باندې آزاد شوی دی او د هغې کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې آزاد شوی ملک. نن دغه ملک کې چې یې سریعان زموږ د پیغمبر بې حرمتي کېږي، بیا دې سره سره دا ملک چې د چا سره تعلقات ساتي هغه ملک ولم راپاسي او زموږ د پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي. موږ دا وایو چې دغه خلکو بایکاټ ته وکړی شي، د هغې چې کومې سفارتخانې دي د هغې د بایکاټ وکړی شي. دغه خلک موږ ته وایي تاسو هسې د اسلام نوم اخلئ لیکن تاسو هېڅ خدمت ونه کړو. الحمدلله زموږ علماو یو مخکې مضبوط کردار دی، اوس هم یو داسې کردار چې دی هغه موجود دی. زه وایم نن موږ له لار راکړه، دا دلته د سړېرۍ په ځمکه چې کوم خلک ولاړ دي یقین ومنه د خپل پیغمبر په شان کې دا خلک کور ته تلل ته تیار نه دی. ورځي په انډیا باندې نن چې د جهاد اعلان کوي او د هغه خلکو نه چې دې سترګې ایستلو ته دا خلک تیار دي که نه انشاءالله. زما محترم موږ د یو څو ګېټو د احتجاج دپاره روتي یو. زه دا منم چې په دې باندې به لږ شانتې د هغې نقصان وشي، خو زه دا وایم نه، زموږ پیغمبر رحمت للعالمین الله دنیا ته رالېږلی دی. صرف د پاکستان پیغمبر نه دی، صرف د عربستان نه دی، صرف د افغانستان نه دی، صرف د انډیا نه دی، دا د ټولې دنیا دپاره الله رحمت للعالمین رالېږلی دی. د دغه پیغمبر دنیا ته په راتلو سره تیارې ختمې شوې دي. نن هغه خلک چې هغې په جام باندې د غواګانو هغه میچاز وسکي هغه راپاسي زموږ د پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي. یاد ساتئ انشاءالله چې کله موږ ته موقع په لاس باندې راله د دغه ګستاخانو سترګې ایستلو ته انشاءالله موږ تیار یو. د دغه ګستاخانو په ژبه باندې چې ګستاخي شوې ده د دغې ژبې کټکولو ته انشاءالله موږ تیار یو. موږ به هغې ته وګورو چې یاره زموږ به سیاست خراب شي، زموږ به پارټي خرابه شي، زموږ به ملک خراب شي. یقین ومنئ د دې ځای نه موږ ته زموږ ملک پاکستان لار راکړي. والله بالله چې د دې ځای نه روان نه شو نو بیا خو ماته ګناه ته درو. زه دا وایم زموږ د ملک پاکستان د حکومت وخت نه دا مطالبه ده چې دې سره هر قسمه بایکاټ وکړي شي. زموږ د ټولو ادارو نه دا یو توقع ده چې دې سره هر قسمه هغه تعلقات وکړي شي، دې سره بایکاټ وکړي شي. وجه دا ده زموږ خو ګیله په دې باندې راځي چې کله زما د ګیرې خبره راله، کله زما د پټکي خبره راله، بیا ستا ادارې چې په حرکت کې راځي، بیا ستا عیسائی حرکت کې راځي، بیا ستا فوج په حرکت کې راځي. زه دغه فوج ته ویم، دغه ادارو ته ویم د خدای دپاره راشه. نن د ناموس رسالت دپاره زما د دې ملا په لاس کې لاس ورکړه، د خپل پیغمبر د ناموس دپاره روزه ستا دغه ادارې د نن بیا په حرکت کې راشي. کومې ادارې چې ما باندې ترجمه بندوي، کومې اداره چې په ما باندې بیان بندوي، کومې اداره چې ما باندې د جهاد بیانونه بندوي، زه دغه ادارو ته ویم رو دی راځئ د دې علماو په لاس کې لاس ورکړئ او د دغه ناموس رسالت دپاره موږ سره په دغه ریلي کې په دغه احتجاج کې شانه بشانه خلک ودرېږي. نعره تکبیر! ستاسو رکو که چېرته حنیف الرحمن قوم سے ودلته چې زموږ کوم اکابرین سټیټ باندې تشریف فرمایي دې موږ ته اعلان وکړي او حکومت وخت موږ ته اجازت راکوي چې او تاسو انډیا باندې ورشئ جهاد وکړئ. ټول خو تیار یو که نه؟ موږ د خپلو سرونه دانګلي دي انشاءالله، موږ د دې کې د هر څه نه ورتېر یو انشاءالله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.